قال نو اویل هغه الم اقول لك ايمان ویل تاتا انك لن تستطيع معي صبر چې چری طاقت نه لري ما سره د صبر کولو. قال اویل موسی علیہ السلام ان سألتك كما تپوسو کستان عن شيء ان دیو کار په بارک بعدها ورستو د دینا فلا تصاحبني نمال رممل کو د ځان سره قد بلغت من لدني عذرا یقینا وبرسیت د طرف زمان عذرتا. فانطلقا روان شول حتى تردي استطعما چراغ للدو او ورسیدل یو کلیوالو تن خوراک اوغتو د هغینا اهلها د اوسیدونکو د هغی. فابون هغو انکار کو چې مل مستیا ورکی دیوتا اي يضيفوهما چې مل مستیا ورکی دی دوانو تا. فوجدا فيها نؤمن دو په هغه کې جدارن دیوال یرید نزدې و ان ينقض چې پریوته وي فاقامه نيغك اغا. قال اول موسی علیہ السلام لو شئت کتا غفته لاتخذت عليه اجرا واغست بدی په دی باندې مزدوری. قال اول هغه هذا فراق بيني وبينك دا وخت د جدای دی په من زما او په منستا کې سأنبئك زرد چې خبر بکم تعالی رب تأویل ما لم تستطيع عليه صبرا په حقیقت د هغه چې وس نه لرو تا په هغه باندې د صبر کولو. اما السفينه هر چې کشته و فكانت لمساکین و د مسکینانو د پاره يعملون چې مزدوری به کوله فی البحر په دریاب کې. فاردت ما اغتل ان اعيبها چې نقصان کړم هغه لرا. وكان وراءهم ملك زکه چې و د دون مخکې بادشاه یاخذ كل سفینه غصبا چې نیول به هر روغه کشته په زور سره. واما الغلام او هر چې ځوانو فكان ابواه نور پلار د هغه مؤمنین مؤمنان فغشینا نو ویرید مونږه ان يرهقهما چې او بغرزوی دی دوانو لره طغیانن په زور سره چې او بغرزوی دی دوانو لره په زور سره په سرکشه کې و کفر او په کفر کې. فاردنا نو غختل من ان يبدي لهما چې په بدل کې بور کې دیول ربهما رب د دیو خیرا غره منه ددنا په پاکی د عقیده او د عمل کې زکات په پاکی د عقیده او د عمل کې واقرب رحمه او ډیر نږدې پر رحم کولو کې. واما الجدار او هر چې دیوالو فکان لغلامین نو د دو هلکانو یتیمین فی المدینه یتیمانانو په خار کې. وکانه تحته اولان د هغینه کنز خزانه وکا لهما دوان لرا. وکانه ابوهما صالحا پلار د هغین نیک سره. فاراد ربک ان اغتل استعرب ان يبلغا اشدهما چې ورسیدي ځوانه خپلتا ويستخرجا کنزهما ورب باس خزانه خپل رحمتا من ربک د وجد رحمت در ربستانه. وما فعلته عن امري او ندی کړي ما دا کار په خپل علم او د اختیار سره. ذالک تأویل دا حقیقت دی ما دا هغه لم تستطع علیه صبرا چې وسن لري ته پاغه باندې د صبر کولو. ويسألونك عن ذي القرنين او تپوس کوي د استانه په بار د ذل قرنین کې. قلت او ساتلو علیکم منه ذکرا خامخا بیانوم پتا سبحانه د هغه نس خبري د نصیحت. انا مكننا له في الارض يقينا طاقت ورکړو مون هغه لره پزمکه کې. واتیناه ورکړو مون هغه من كل شيء سببا د هر قسم نه سامان د ضرورت. فاتبع سببا نوروان شو پلار د مغرب طرف حتی تردی اذا بلغ مغرب الشمس چې ورسید زید پټیدل ورتا. وجدن وی من هغه تغرب چې پټید فی عین حمئه په دریاب تور کې. ووجد عندها قوم او امند د هغه په خوا کې قوم لرا. قالوا اویل من یا ذل قرنین ای ذل قرنین اما ان تعذب یا عذاب ورکدو لرا و اما ان تتخذ فيهم حسنا او یادا چې اونې سددو په بارک خلار. قالوا د اویل اما من ظلم چا چې ظلم کو شرک او پاغي کې پاتې شو فسوف نعذبه نزرد چې عذاب ورکو هغه لره په دنیا کې. ثم يرد بیا واپس کړي شي الی ربه رب پلتا پس د مرګ نه فيعذبه عذابا نكران عذاب ورکه هغه ته عذاب ډیر سخت. واما من امن او چا چې ایمان راوړو وعمل صالحا او عمل وکړو د سنت برابر فله جزاء الحسنى هغه لره جنت د جزاء په لحاظ سره. وسنقول له من امرنا يسرا او ضرور بوایدو ته د کار د دین زمونږ آسان. ثم اتبع سببا بیا روان شو په بل لار باندې حتی تر هغه اذا بلغ چې ورسید مطلع الشمس زید خطل دن ورتا. وجدها ویلد تطلع چرا خطا على قوم فداس قوم باندې لم نجعل لهم من دونها سترا چې نو ورکړي مونږ هغوی ته د نمر د مخینه هیڅ پرده.
کذالک دغسی کار وکړو د دیو سره وقد احطنا بما لديه خبرا او یقینا راګیر کړو مونږ هغه سامانونه چې د سره په علم خپل کې ثم اتبع سببا بیا روان شو په بللار حتی تر دې اذا بلغ چې ورسید بین السدین من د دوه غرونو ته وجد من دونهما قوما ويمند د هغې نږدې یو داسې قوم لا یکادون یفقهون قولا چې نږدې نه و چې پوه شوي دي په خبرو باندې قالو ندو اویل د ترجمان په واسطه یا ذا القرنین ای ذو القرنین ان یأجوج و مأجوج یقینا یأجوج و مأجوج مفسدون ورانه کونکي دي په الارض په دې ملک فهل نجعل لك خرجا نو آیا راجمکم مونږ تعالی خرچا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا چې جوړ کې ته زمونږ او د دوی په درمیان کې دیوال قال هغه اول ما مکنني فيه هغه چې طاقت را کړې مال را د هغه ربي رب زما خیر غرد فاعینونی امداد کوي زما سره بقوت په قوت د سړو سره مزدوری اجعل بینکم وبینهم ردما جوړ بکم تاسو د دوی ترمنځ دیوال آتونی راوړې ماته زبر الحدید ټوکړي جوړی شوی د اوسپنې یعنی خخته حتی تر دې اذا ساوا بین الصدفین چې برابر کومنګ په مین د سرونو د غرونو کې قال انفخون دو اول بنی اوکی او پوک وحی پدې کې حتی تر دې پورې اذا جعله نارا چې هغه دیوال د اور په شانتي منګ کړو قال آتونی افرق علیه قطرا د اول راوړې ماته چې واړم په دې باندې تانبا ولیکړې شوی فمستطاعوا ان يظهروه ندي وسن لري چې راوخیږي په هغه دیوال ومستطاعوا له نقبا او طاقت نه لري د هغه د سوري کولو قال اول هذا رحمت من ربي دا خاص رحمت تیرے طرف د رب زمانہ فاذا جاء وعد ربي فسار کله چې راشي وعده د رب زما جعله نو وبغر زیدا دکا اهموار د زمکه سرا وکانه وعد ربي حقا او د وعده د رب زما یقیني وترکنا بعضهم او پری بګدمونګه باج د دیو یوم اذن په دغه ورځ چې چپی به وهي یموجو چپی به وهي او ورننه وجب فی بعض په بعضو کې ونفخ فی الصور او پوک بکړې شي پس پیلې کې فجمعناهم جمعا راجم بکو دولر په جمع کول سرا وعرضنا جهنم او خار بکو جهنم یوم اذل للکافرین په دغه ورځ کافرانو تعرضا خخکارا الذين كانت اعینهم دا هغه کسان دي چې وسترګې د دوی فی غطاء په پرده کې عن ذکری د ذکر زمانہ وکانو لا یستطيعون سمعا او دیو چې وسنه لرو د اوریدلو د حق افحسب الذين كفروا اغمان کوي کافران ان يتخذوا عبادي چې انس بندگان زما من دوني سوا زمانہ اولیاء مددگاران ان اعتدنا جهنم یقینا تار کړه موږ جهنم للکافرین کافران ولر زرا تیار مل مستیا قل او هل ننبئكم خبر درکم تاسو ته بالاخسرین فبارد تاوان اعمال عمل والو الذين دا هغه کسان دي ضل سعيهم چې برباد دي عمل د دوی په حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې يحسبون وهم يحسبون او دوی ګمان کوي انهم يحسنون صنعا چې یقینا دوی خیست عمل کوي اولئک الذين كفروا دا هغه خلق دي چې کفر کړي به آیات ربهم په آیاتونو درفل ولقائه او په ملاقات دغه فحبطت برباد اعمالهم عملون ددو فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا نو بندرو منګ ددو د پاره د قیامت په ورځ هستول ذلك جزاؤهم دا چې ذکر شو سزا د دیو در جهنم بما كفروا فوجد دي چې دیو کفر کړي دي واتخذوا آیاتي ورسلي هزوا او نیول دي دیو آیاتنا او رسولان زما ټوکي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا هغه کسان چې ایمان راوړ او عملونه کړي د سنت برابر كانت لهم جنات الفردوس نزلا اشتد دولر جنتون د فردوس مل مستیا تیارا خالدین فيها همیشه به دیو پاغي کې لا يبغون عنها حولا نبغوال داغین بدلیدل بل طرف تا قل لو كان البحر او کچریش دریابون مدادن سیاهی لکلمات ربی د پاره د لیکلو د کلمو د رب زما لنفد البحر نخامخا ختم بشي دریابنا قبل ان تنفد كلمات ربي مخکې د ختمېدو د کلماتو د رب زمانہ ولو جئنا بمثله مددا اگر چراوړو مونږ د هغې په شان نور زیاتی سیاهی قل او انما انا بشر مثلكم یقینا ز بنده یم ستاسو په شان محتاج ما یوحى الی وحی کې دې شما ته انما الهکم اله واحد چې یقینا حقدار د بندګۍ
نشته دی یقینا حقدار د بندګۍ ستاسو الہ واحد یو دی الہ فمن کان یرجو نسوک چې امید لري لقاء ربه د پیش کېدو در خپلتا فليعمل عملا صالحا عمل لكي عمل د سنت برابر ولا يشرك بعبادة ربه احدا او شریک د نه جوړي په بندګۍ د رب کې هیڅ چا لرا. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پنوم د الله امداد واړو په شروع کولو کې چې رحمان او رحیم دی. کاف ها یا عین صاد. الله د دې په مراد خپوهیږي. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. دا یاداش د رحمت در رب ستاده په مند خپل باندې چې نوم زکریا علیه السلام. اذ نادى ربه نداء خفيا کله چې आवाज وکړو در خپل ته په عجزۍ سره आवाज پټ. قال ويل ربي اے رب زما اني وهن العظم يقينا کمزوري شوی دی هډو کې زما واشتعل الراس شيبا او تک سپیندې سر زما د بوډاوالي په وجا ولم اكن بدعائك رب شقيا او نیم ز په وجه د دعا ستا اے رب زما محرومه بدبخته. واني خفت الموالي او یقینا زیریګم د میراث خورونه من ورائي ورستو زمانه په دین باندې. وکانت امرأتي او د خذ زما عاقرا شنډا فهب لي من لدنك وليا نور بخمال د خپل طرف نه وارث د دین. يرثني ويرث من آل يعقوب چې وارث شي د دین زما او وارث شي د دین د اولاد د یعقوب علیه السلام. واجعله رب رضيا او وګرځوي دې اے رب زما غوړه شوی. یا زکریا اے زکریا انا نبشرک یقینا منګ زیر درکو تا ته بغلام په هلک سره ان اسمه یحیی چې نوم د هغه یحیی دی. لم نجعل له من قبل سمیا نه دی ګرځولې موږ دلره د دینه مخکې هم نامه. قال ربي د اول اے رب انا یکون لی پس طریقه سره به زما غلام هلک وکانت امرأتی عاقرا او د خز زما شنډ شوی وقد بلغت من الكبر عتیا او یقینا رسیدلم زه د بوډاوالي نه اخیری حتی. قال كذلك اول د غشان بی. قال ویلی دی ربک ربستا هو علی حین چې دا کار په ما باندې آسان دی. وقد خلقتك او یقینا ما پیدا کړی وی ته من قبل پخوا ولم تک شیء او نوی ته هیڅ. قال اول د رب اجعل لي آیه اے رب زما وګرځو مال رنخه. قال اول الله آیتک نخستا دادا الله تکلم الناس ثلاث ليال سویا چې خبرې بنشي کولای د خلکو سره درې شپې او حال دا چې روغ بی. فخرج على قومه نراؤته خکار شو قوم تا من المحراب د عبادت خانینا فاوحى اليهم نو په اشاره سره اول دیوتا ان سبحوا بكره وعشيا چې تسبیح وای سبای او بیگای. یا یحیی خذ الكتاب بقوه اول من اے یحیی اونیس کتاب پکله کسرا. واتیناه الحكم صبیا ورکړو موږ د تپوه د دین په وړوکوالي کې. وحنانا من لدنا وزکاه او ترس کول په خلکو باندې زمونږ د طرفنا او پاکواله. وکانه تقی او د تقوا دارو. وبرم بوالديه او احسان کوونکې د مور او پلار. ولم یکن او نو د جبارن زیاتی کوونکې په خلکو عصی او نافرمان د الله. وسلام علیه او سلامت یاد د الله د طرف نه په د باندې. یوم ولد په کوم ورځ پیدا شو ويوم يموت په کوم ورځ چې مړ کیږي ويوم يبعث حيا په کوم ورځ چې به دوباره ژوندې کیږي. واذكر في الكتاب مریم یاد کا په کتاب کې واقعات د مریم علیه السلام د نصیحت په تور. اذن تبدت من اهلها مکانا شرقیا کله چې پړړ شو د کورنۍ خپلنا یو مکان د نمر خاطه طرف ته کم طرف ته چنور خيږي. فاتخذت من دونهم حجابا نجوړ کړه د دیونه د بچ کېدلو د پاره فردا. فارسلنا الیها روحنا نولګم من هغه ته روح د خپل طرف نه جبريل. فتمثل لها بشرا سويا نجوړ کړه هغه ته شکل د بنده برابر. قالت نو هغه وی انی اعوذ بالرحمن یقینا زپنای غواړم پر رحمان ذات سره من کستان ان كنت تقیا کته تقوادار نو زمانه پړړ شه. قال اول هغه انما انا رسول ربك یقینا زرا لګل شي مستعد رب د طرفنا لاهب لك غلاما زكيا چې وبخم تا تزوی پاک. قالت هغه وی ان يكون لي غلام څنګه به زما د پارزوی ولم يمسسني بشر او نه دی لګیدل لا زما سره د حس بند ولم اكو بغي او نه مزبت کارا.
قال كذلك اول هغه دغه سی به لکه چې ته قال ربك ویل دي استعرب هو علی حین چې دا کار په ما باندې آسان دی ولنجعله او جوړ کو مونږ دی لره هلک آیت للناس نخد قدرت د پاره د خلق و رحمتا منا او رحمت زمون د طرفنا وکانه امر مقضی او د دا کار فیصله کړی شوی فحملته نو په خېټه کې واغس دا بچي فانتبدت نو پډړ شو دا به په سبب دغه حمل مکانا قصیا دا سیته چې لري د خلقنا فاجاء المخاض نوراغ لدیتا درد پیدائش الى جذع النخله اغدت د تنی د کجوریتا قالت نو ویدی یا لیتنی حی ارمان دې متو چې زمړوي قبل هذا وړاندې د دینه وکنت نسیا منسیا و زهره تیرا فناداها نو आवाज ورته ورکړو من تحتها لاندې د هغینا اغه رسول الله تحزنی چې مخه پکېګا قد جعل ربك تحتك سريا یقینا پیدا کړی د استعرب کو زیکستانا روانه چینا وهزي اليك بجذع النخله او خزوزانتا تند کجوري تساقط عليك نرا غرزيږي په پتا باندې رطبا جنيا کجوري تازه فكلي واشربي وقري عينا نخرا او اسكا او يخوا خپل استرګي فاما ترين من البشر نكتا ولد د بندگانو احدا سوق فقولي نورتوا اني نظرت للرحمن صوما ما منخت کړي د رحمان ذات د پار روجا د چپوالي فلن اكلم اليوم انسيا نو خبر بنكم زد هس انسان سرا فاتت به قومها تحمل نوراړو هغه بچي قوم خپلتا پغی کی راوچت کړو قالو نو هغه خلق وی یا مریم اے مریم لقد جئت شيئا فريا یقینا تارات للوکړل پکار ډیر ناشنا سرا یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابوک امرأسن نو استا پلار سړی ناکار و ما كانت امك بغيه او نو استا مور بدکارا فاشارت الیه نو هغه اشاره وکړه بچی طرف ته قالو نو هغه وی كيف نكلم من كان في المهد صبيا سرنګ خبرو کوم د هغه چا سره چې دی په غیږ کې وړو کې بچي قال نو اول بچي اني عبد الله یقینا زد الله بندیم آتانی الكتاب راکی بما ته کتاب وجعلني نبيا او جوړی بما پیغمبر وجعلني مباركا او جوړی بما مبارک فیدمن اینما كنت هر ځای چې يمزو واوصاني بالصلاه والزکاه ما دمت حيا او حکم بکې ماته د مانزه او د زکات تر سو پوری چې زیم ژوندې وبرم بوالدتي او نیکی کون کې د مور سرا ولم يجعلني او نه دې ګرځولې ما لر جبارن زیاتی کون کې شقیا او بدبخت والسلام علی او سلامت یاد طرف د الله نه پما باندې یوم ولدت په هغه ورځ چې پیدا کړې شم و یوم اموت په هغه ورځ چې مړ کېږم با و یوم ابعث حیا او په هغه ورځ چې دوباره بژوندې کېږم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون دا عیسی زوی د مریم دی وینا حق هغه چې دو پاغي کې شک کوي ما كان لله ند مناسب الله لرا ان يتخذ من ولد سبحانه چې اونسی هیڅ بچي پاک دی الله د دینه اذا قضى امرا کله چې فواړي سکار فانما يقول له كن فيكون يقينا او يغيت تشنو غشي وان الله ربي وربكم فاعبدوه يقينا الله رب زما استاد دین بندگی کوي خاص هغه لرا هذا صراط مستقيم دلار دنيغا فاختلف الاحزاب نو بیا اختلاف وکړو دلو زیدیانو من بینهم پکورن خپل کی په بار د عیسی علیہ السلام کی فویل للذین کفروا نتباهد کافران لر من مشهدهم بحذر یوم عظیم دور زلوینا اسمع بهم خاور بدو وابصر به او خبوین پهغا یوم یاتوننا پهغا ورځ چې پیش بشي مونږ ته لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين لكن ظالمان نن په گمراه اخکار کړي وانذرهم او ير ور کدي ولر يوم الحسره د ورځ د افسوسنا اذ قضي الامر کله چې په فیصله وشي د کارونو د دیو وهم في غفله او اوس دیو په غفلت کې دي وهم لا يؤمنون او دیو ایمان نه لري انا نحن نرث الارض ومن عليها
یقینا مونږ اخیری مالکان یو د دې ځمکې او د هغه چا چې په دې کې دي و الینا یرجعون او خاص مونږ ته به دوی راګرځولی شي. واذکر فی الکتاب ابراهیم او بیان که نصیحت په طور په کتاب د الله کې چې حال د ابراهیم علیه السلام دی. انه کان صدیقا نبیا یقینا دی ډېر رښتینی او پیغمبرو. اذ قال لابیه کله چې وویل د پلار خپلتا یا ابت ای پلار زما لم تعبدو پس دلیل بندگی کې ما لا یسمع د هغه چا چې نه اوري ولا یبصر او نه ویني ولا یغني عنک شیئا او نشي لري کولی استانه هیڅ تکلیف. یا ابت ای پلارا انی قد جاءنی من العلم یقینا راغلی دی ما ته علم د وحینا ما لم یأتک هغه چې تا ته نه دی راغلی فاتبعنی نو تابعداري وکړه زما اهدیک صراطا سویا وبخیم تا ته لاره برابر. یا ابت لا تعبد الشیطان ای پلار زما بندگی مکو د شیطان ان الشیطان یقینا شیطان کان للرحمن عصیا د رحمان نه نافرمان دی. یا ابت ای پلار زما انی اخاف یقینا زیریگم ان یمسک چوب رسیتا عذاب من الرحمن عذاب د طرف د رحمان ذاتنا فتكون للشیطان ولیا نشیبت الشیطان ملګری. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم ویل پلار آیا مخ ګرځوي ته زما د مددګارانو نه ای ابراهیم. لئن لم تنتهي کچر من نشویت لارجمنک نو پکانو بدی اولم وهجرنی ملیا او زمان لري شډیر مدام. قال سلام علیک ویل ابراهیم علیه السلام سلام د جدای دی تا تا ساستغفر لك زرد چې بخنه بغواړم تعالی ربي در خپلنا انه کان بی حفیا یقینا هغه په ما باندې ډیر مهربان دی. واعتزلکم او پړړ کېږم ستاسو نو ما تدعون او د هغه چانه چې تاسو ورته را مدد شوای من دون الله سوا د الله نه. وادعو ربي او دعا غواړم در خپلنا عسى امید دی الله اكون بدعاء ربي شقيا چې نیم ز په وجه د دعا غوښتلو د رب زما بدبخت محرومه. فلما اعتزلهم نو هر کله چې ډډه وکړه د دیونه وما يعبدون او د هغه چانه چې دی بندگی کوله من دون الله سوا د الله نه. ووهبنا له اسحاق ويعقوب او بخمون د اسحاق او يعقوب عليهم السلام وكلا جعلنا نبيا هر يوم مقرر کړو پیغمبر. ووهبنا لهم من رحمتنا وبخلوا من قدو تدير د رحمتونو خپلنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا او ګرځولي من قدو لر ذکر نیک اوچتو. واذكر في الكتاب موسى یاد کدیو ته د نصیحت په تور په دې کتاب کې حال د موسی علیه السلام انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا یقینا هغه پاک ساتل شی او د رسول او نبی. ونادیناه او आवाज کو مونږه هغه ته من جانب الطور الایمن د هغه خې طرف د تور غرنا وقربناه نجیا او نږدې کړو مونږه دې رازدار. ووهبنا له وبخل مونږ دتا من رحمتنا د وجد رحمت زمونږ نه هارون نبی یا نبی پیغمبر. واذکر فی الكتاب اسماعیل یاد کا د نصیحت په تور په دې کتاب کې اسماعیل علیه السلام انه کان صادق الوعد یقینا دیو رښتینی لوز والا وکان رسولا نبی او دی رسول او نبی. وکان یأمر اهله بالصلاة او د حکم کو تابعدار خپل تنمنس کولو او د زکات ورکولو. وکان عند ربه مرضیا او د پنځ د ربانه ورکړې شوی. واذکر فی الكتاب ادریس یاد کده نصیحت په تور په کتاب کې ادریس علیه السلام انه کان صدیقا نبی یقینا دیو رښتینی نبی. ورفعناه وپورته کړو مونږ دلره مکانا علیا مرتبه اوچتتا. اولئک الذین دا هغه خلق دی انعم الله علیهم چې انعام کړو الله په هغه باندې من النبیین د انبیاؤنا من ذریه آدم د اولاد د آدم علیه السلام نا. وممن حملنا او د هغه چانه چې سواره کړو مونږ مع نوح د نوح علیه السلام سره. ومن ذریه ابراهیم و اسرائیل او د اولاد د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام نا. وممن هدینا او د هغه خلقونه چې مونږ ورته هدایت کړو وجتبینا غوړه کړو مونږه. اذا تتلى عليهم کله چې لوسته کېدل په هغه باندې آیات الرحمن آیاتونه د رحمان ذات خروا سجدا وبكيا غرزیدل بسجده کوونکي او جړه کوونکي. فخلف من بعدهم نراغل دون ورست خلف ناکار نائبان
اضاعوا الصلاة چې برباد کو من لرا واتبعوا الشهوات او روان شو په خواهش د نفسي فسوف يلقون غيان زرد چې مخامخ بشي سزا د سرکشتا زرد چې مخامخ بشي سزا د سرکشیتا الا من تاب وآمن لیکن هغه څوک چې توبه وستلی د شرکنا او ایمان راوړ او عامل صالحا او عمل کړه په طریقه د سنت فاولئک يدخلون الجنه نو کسان بداخليږي جنت ولا يظلمون شيئا او ظلم نه کیږي په دیو باندې هیڅ ظلم جنات عدن التي جنتون ده همیشه اوسیدلوها وعد الرحمن عباده بالغیب چې وعده کړی د رحمان د بندگانو خپل سره په غیب باندې انه کان وعده مأتیا چې نه د لیدلې دا جنتونه او یقینا وعده د الله پوره کېدی شي لا يسمعون فيها نبأ اور په هغې کې لغون بې پیدې خبرې الا سلاما لیکن سلامون ولهم رزقهم فيها او دل به رزق وي د دې فيها په دې کې بکرة و عشیا سبا یو بیګایي تلک الجنة التي دا هغه جنت ته نورث من عبادنا چې په میراث کې ورکو په عوض کې ورکو چاته چې وغواړو د بندګانو زمونږ نه من کان تقیا هغه څوک چې وي تقوا دار توحید والا وما نتنزل او وای ملائک چې موږ ناراضو الا بامر ربک مگر په حکم دربستا له ما بین ایدینا وما خلفنا دا هغه په اختیار کې د هغه څه چې زمونږ نه مخکې دی او هغه چې وروستو دي وما بین ذلک او هغه څه چې په میند دی کې دي وما کان ربک نسیا او نه دی ربستا هیرونکې رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د ځمکې دی وما بینهما او د هغه څه چې په میند دی کې دي فعبده نو بندګي خاص که هغه لرا واستبر او ځان کلک کا لعبادته د بندګۍ د هغه ته هل تعلم له سمیا آیا پیژنې هغه لره هم نامه هم صفته ويقول الانسان واي انسان کافر اذا ما مت هر کله چې زه مړ شم لسوف اخرج حیا نور او بوزم زه ژوندې کړی شوی اولا یذکر الانسان آیا نه دی یاد کړی انسان دا خبره انا خلقناه چې یقینا پیدا کړو مونږ دی من قبل مخکې د دین ولم یک شیء او نو ده شیء فوربک نو قسم دې ستا پر رب لنحشرنهم ضرور بيوزه کو دیو لرا والشیاطین او شیطانان لرا ثم لنحضرنهم بیا ضرور حاضر کو دیو لرا حول جهنم جسیا چاپیر د جهنم نه په زنګونو باندې پراته ثم لننزعن بیا براکاغو من كل شيعه دهر دلنا ايهم اشد على الرحمن عتيا چکم یو د دیونه ډیر سخو پر رحمان باندې پنا فرمانای کی ثم لنحن اعلم بیا مونږ خبر یو بالذین هم اولا بها صلیا فهغه کسانو چې هغه حقدار وي د جهنم ته داخلي دلو وان منکم الا واردها او نشتساسون سوک مگر ورزی به جهنم تا کان علی ربک حتما مقضیا د داستا پر ربانی ضروری فیصله کړی شوی ثم ننجي الذين اتقوا بیا بچ کو مونږ هغه کسان چې ځان ساتلې دي د شرک نه ونظر الظالمین او پرید ظالمانو لرفیها پاغي کی جسیا په زنګونو باندې پراته و اذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې اولوسته شي په دی باندې آیاتونه زمون بینات صفا صفا قال الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي للذين امنوا هغه کسان ته چې ایمان والدي اي الفريقين چې کوم یو زمونږه او استاسنا خير خزي والدي مقاما خزي والا واحسن ندي او خيست مجلس والدي وكم اهلكنا ودير هلاکړي دي مونږه قبلهم وړاندې د دیونه من قرن د قومونو نو د پیړونهم احسن چې هغوی خيست او اساسا سامان والا ورئیا او شکل والا ډول ډال قل اوایا من کان فی الضلاله سوک چې په گمراهی کې فلیمدد له الرحمن مدا نو مهلت ورکي هغه الرحمن ذات مهلت حتی تر دې پوری اداره او چې کله ویني دی ما یعدون هغه چې د سره وعده کې دی شي اما العذاب یا عذاب و اما الساعه او یا قیامت فسيعلمون نذر د چې په هبشي من هو شر مکان و اضعف جندا چې سوک دی د حال من هو شر مکانا چې سوک دی ډیر بد حال والا واضعف جندا او ډیر کمزوري لخر والده ويزيد الله الذين اهتدوا هدى زیاتی الله هغه کسانو لرا چې هدایت مندون کړي نور هدایت والباقیات الصالحات همیشه پاتې کېدونکې نیک اعمال والا
خیر ډیر غوره دی عند ربک فنز درب ستا ثوابا په بدله کې وخیر مردا غوره دی په اعتبار د زید ورګرځیدلو افرأیت الذی آیا خبرې ته د هغه چا په حال باندې کفر چې کفر کړي به آیاتنا په آیاتونو زمون وقال وایل اوتین مالا وولدا چې ضرور برا کړي شما ته مال او اولاد اطلع الغیب آیا خبر دې د غیب په خبرو باندې ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا اغست د پنځ د رحمان ذات لوز د نجات کلا هچریدا سندا سنكتب ضرور لكم ما يقول هغه خبرې چې دی وای ونمد له من العذاب مدا او زیاتو دی ولر د عذاب نه زیاتول ونرثه او اخر او بخو منګ دی ته ما یقول هغه چې دی وای ونرثه وا بخلو منګ د دیونه هغه چې دی وای وياتینا فردا او راضی به مونږ ته یوازي به اولاد به مالا واتخذوا من دون الله نولد دی سوا د الله نه الهه حقدار د بندګي ليكونوا د پاره د دې چې شلهم د دیو د پاره عزا مددګاران کلا چری نشی کېده سيكفرون زرد چې انکار بو کې به عبادتهم د بندګۍ د دیونه ويكونون عليهم ضد او شبا د دو په خلاف کې ضد کوونکی الم تر آیا پوهیږي ان ارسلنا الشياطين قنمونغا رالیګری د شیطانان په کافرانو باندې ته عزهم عزا چې اغوی لره حرکت ورکي په حرکت ورکولو سره خټکې دی لره په خټکولو سره حرکت فلا تعجل عليهم نتلوار مکو په دیو باندې انما نعد لهم عدا يقرن شمارو من دیو لره شمارل يوم نحشر المتقين فكم ورش راجم بكم متقيان الى الرحمن الرحمن ذات وابدا په حیثیت د ملمنو ټولګي ونسوق المجرمين وبشروا مجرمان جهنم ته ورد اتگي لا يملكون الشفاعه وسبن لردو د سفارش کولو من الا من اتخذ الرحمن عهدا مگر هغه څوک چې اغستی پنځ د رحمان ذات لوزو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او دی وای چې نیولې د رحمان ذات ځان لرزوي لقد جئتم شيئا ادا یقینا خام لقد جئتم یقینا دی راتلو کړ یو خبري درنیتا تکاد السماوات يتفطرن نزيد چې اسمانونه اوچوي منه د دې د وجنا وتنشق الارض وشلي گزمک وتخر الجبال حدا او رافري وزغرنا دوړي دوړي یعنی ذره ذره ان دعوا للرحمن ولدا د دې وجنه چې رابل دی رحمان ذات لرا ولد الواد زوي وما ينبغي للرحمن ولدا او نه د مناسب رحمان ذات لره چې ونسي ولد الواد ان كل من في السماوات والارض نه هر هغه څوک چې په اسمانونو او پزمکه کې دي الا ات الرحمن مگر راضي برحمان ذات عبدا په بندګۍ سره لقد احصاهم یقینا راګر کړي دي ولر الله وعدهم عدا او شمار کړي دي په شمار سره وكلهم آتيه او ټول برازي الله ته يوم القيامه په ورځ د قیامت فردا یوازي تشتور بي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات چې ایمان راوړ او عمل کړي دي نیک سيجعل لهم الرحمن زرد چې پیدا بکې دی ول الرحمن ذات و دامنه پزړونو د نیکانو کې فانما يسرناه بلسانك نو یقینا آسان کړي موږ دا قران په جبستا لتبشر به المتقين د پاره د دې چې زیر ورکی په دې سره متقینانو ته وتنذر به قوم لدا ور ورکی په دې سره قوم جګړ مارتا وکم اهلکنا قبلهم من قرن او ډیر هلاک کړي موږ د دیو نو وړاندې قومونه پیړی هل تحس منهم من احد اوینه ته د دیو نسوک او تسمع لهم رکزا یا اوري ته دیو لرکشار طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى طه الله علم دے ما انزلنا ندی نازل کړي مونږ پتا باندې قرآن لتشقى چې ته په تکلیف کې شي الا تذکرة لمن يخشى مگر د دې د پاره چې دا یاداشته ها چاله چې ویره کوي تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى نازل دې د هغه ذات د طرف نه چې پیدا کړي د زمکه او اسمانونه اوچت الرحمن على العرش استوى عام رحمتون والد او د عرش د پاسه برابر دی له ما في السماوات وما في الارض خاص د هغه په اختیار کې د هغه سيزونه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په زمکه کې دي وما بينهما او هغه چې د دې دوانو په منځ کې دي وما تحت الثرى او هغه چې لاندې د لندو خټونه دي خاوره وان تجهر بالقول او کتخکار وینا کې فانه يعلم السر واخفى نو یقینا الله پوهیږي په پټو په ډېر پټو
الله الله دې لا اله الا هو نشت حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه له الاسماء الحسنى خاص اغلر نمونه خیسته دي. وهل اتاك حديث موسى آیا راغله تا ته خبر د موسی علیه السلام اذ را نارا کله چې ولید هغه اور فقال لاهلهم كسوا نو ویل کوروالو ته چې حصار شي انی آنست نارا یقینا ما لیدلې د اور لعلی کې دې شاتیکم منها چې راوړم تاسو ته د هغې نه بقبس لت شغله او اجد على النار هدى یا امم د اور په خوا کې لار ښودونکې. فلما اتاها نو هر کله چې راغی نو دیا نو आवाज ورکړی شو وته یا موسی اے موسی علیه السلام انی انا ربک یقینا زرب ستایم فخلعن علیک نو باسا کېړی خپلې پیزار خپل انک بالواد المقدس طوا یقینا تپلمن د غر کې چې پاک د نوم طوا دی. وانا اخترتک او ما ته غوره کړی فاستمع نو غوږ لما یوحى هغه چاته چې وحی کېدی شي هغه ته چې تا ته وحی کېدی شي. انني انا الله یقینا ز الله یم لا اله نشته د حقدار د بندګۍ الا انا سوا زمان فعبدنی نو بندګي خاص کو ما لرا. واقم الصلاه لذکری او پابندی کو د مانځ کو د پاره د یاداش زما. ان الساعه آتیه یقینا قیامت راتلونکې ده اکاد غوانم اخفیها چپټ اوساتم لتجزا د پاره د دې چې بدل ورکړې شي کل نفس هر نفس بما تسعى د هغه عمل چې د کړې وي. فلا يصدنك عنها نواد نړوي تعالی عنها د دین من لا یؤمن هغه څوک چې ایمان نه راوړي به په دې باندې وتبع هواه او تابع وي د خواش پل فتردانو هلاک بشي. وما تلك بيمينك او سدستا په خلاص کې یا موسی اے موسی علیه السلام قال اول هغه هي عصا دا همسا زما دا اتوکئ علیها تکیا لګم په دې باندې واهوش بها على غنمی او را سندم پانی په دې سره خپل ګړو بزوتا ولی فيها مآرب اخرى وما لر په دې کې فائدې نور دي. قال اول الله القها اغرزو دې لر یا موسی اے موسی علیه السلام فالقاها نو کله چې وی غرزول فاذا هي حيه تسعى نو دغه وخت هغه مار شو چې منډې وهلې. قال خذها اول الله انسدا ولا تخف او يريغما سنعيدها سيرتها الاولى زرد شو بغردو دا حالت دلی مخکینی تا. وزمم يدك او جخ کړه لاس پل الى جناحك د خپل طرف سره تخرج بيضاء من غير سوء راوبو زدا سپین بغیر د نقصان آیتا اخرى نخبل ددا لنريك د پار د دې چې او خایو مونږ ته من آیاتنا د نخو زمونږ الکبرى لوینا. اذهب لاش الى فرعون ته انه طغى يقينا د سرکشي کړي دا. قال نو موسی علیہ السلام رب اشرح لي صدري اے رب د پران زي مال رسن زما ويسر لي امر واسان کی ما ته کار زما وحلل او پران زي عقدة من لساني غټه د جبي زما يفقهوا قولي چې پوه شي په وینا زما. واجعل لي وزيرا او جوړ کما لره ملګری من اهلي د کور نه زمانہ هارون اخي هارون ورور زما اشدد به ازري کلک کپد سرم لازما واشركه في امر او برخور کې دلره پکار زما کې کینو سبحک کثیرا دې د پاره چې ستا تسبیح او ډیر ونذکرک کثیرا او یاد کو تعالی ډیر انک كنت بنا بصیرا یقینا تم لروینی. قال قد اوتیت سؤلک یا موسی اول الله درکړې شو تا ته غوښتلې شوې سيزونه ستا اے موسی علیہ السلام. ولقد مننا عليك مرة اخرى یقینا احسان کړو موږ پتا باندې بلزل. اذ اوحینا کله چې خبر ورکو موږ الی امک استا مور ته ما یوحى هغه چې خبر ورکې دی شو ان اقذ فيه چې واچو دلره فی التابوت په صندوق کې فقذ فيه فی اليم بیا واچو صندوق په دریاب کې فليلقه اليم بالساحل نو او بغرزی دغه لره دریاب په غاړه باندې اخذهن او بنی سید لره عدو لی وعدو له دشمن زما او دشمن دده. والقیت علیک محبه مني او واچول ما پتا باندې من د خلقو له طرف زمانہ ولتصنع على عینی او د پاره د دې چې پالنه وکړې شستا پسترګو زما باندې زما پرو برو. از تمشي اختک کله چې روانه واستاخور فتقول نو ویل هل ادلکم آیا اخم تاسو تعالی من یکفلو
هغه څوک چې د پالنه به کوي. فرجعناک نو واپس وګرځولې مونږ ته الی امک ستا مور ته کی تقر عینها دې د پاره چې یخې شي سترګې د هغې ولا تحزن او نه خفه کېږي وقتلت نفسا او ووجلو تا یو تن فنجیناک نو بچ کړو مونږ تا لره من الغم د غم نه د بدلې اغستلو نه وفتناک فتونا او ازمیختونه راوستل مونږ په تا باندې ډېر ازمیختونه. فلبست سنینا بیا حصار شوی ته څو کاله فی اهل مدین په مدین والو کې ثم جئت علی قدر یا موسی بیا راغلی ته په وخت مقرر باندې ای موسی. واصطنعتک لنفسی غوره کړی ما ته د پاره د ځان خپل. اذهب لاړ شه انت تو اخوک او ورور ستا بآیاتي په نښو زما سره ولا تنیا فی ذکري او ناراستي مه کوئ په بیان د توحید زما کې. اذهبا لاړ شئ دواړه الى فرعون فرعون ته انه طغى یقینا هغه سرکشي کړې ده. فقولا له قولا لینا نو ووایه هغه ته وینا په نرمۍ سره لعله کیدی شي یتذکرو چې نصیحت قبول کړي او یخشا یا ویریږي. قالا اویل دوانو ربنا ای رب زمون اننا نخاف یقینا منګ یریږو ان یفرط علینا چې زیاتې به وکړي په مونږ باندې او ان یطغى یا به سرکشي وکړي. قال اویل لا تخافا ما یریږئ انني معکما یقینا ز ستاسو سره یم اسمع اورم و ارا وینم. فاتیاه پس لاړ شئ فقولا دوانه هغه ته ووایئ انا رسول ربک یقینا رالیږلی شوي مونږ ستا د ربنا د طرفنا. فارسل معنا بني اسرائیل نو پرېږده زمونږ سره بني اسرائیل ولا تعذبهم او تکلیف مه ورکوه دوی ته. قد جئناک بآیة من ربک یقینا راوړې د مونږ تا ته نښه ستا د طرفه د ربنا. والسلام علی من اتبع الهدى او د عذاب نه بچ کېدل د هغه چا لره چې تابعداري کوي د هدایت. انا قد اوحی الینا یقینا وحی کړی شوی د مونږ ته ان العذاب چې عذاب علی من کذب وتولى په هغه چا دی چې راځي علی من کذب چې هغه دروغجن کوي حق لره وتولى او مخ ګرځي. قال نو وویل فرعون فمن ربکما یا موسی پس څوک دی ستاسو رب ای موسی علیه السلام. قال اویل هغه ربنا الذي رب زمونږ هغه ذات دی اعطا كل شيء چې ورکړی دی هر څیز د خلقه پیدایش د هغه ثم هدا بیا ورته لار ښودلې ده. قال نو اویل فرعون فما بال القرون الاولى صد حال د پیړو مخکینو. قال اویل موسی علیه السلام علمها خبر د هغې عند ربي زما د رب سره دی فی کتاب په کتاب کې لا یضل ربي ولا ينسى نه غافل کېږي رب زما او نه ترې نه هېرېږي څه څیز. الذي جعل لكم الارض مهدا هغه ذات دی جوړه کړې ده ستاسو د پاره ځمکه د ارام ځای. وسلک لکم فیها سبلا او تیار کړي دي تاسو لره په هغې کې لارې د تللو. وانزل او راورولي دي من السماء ماء د طرفه د اسمان نه اوبه. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى نو راوباسي مونږ په هغې سره جوړې د بوټو مختلفونه. کلو خورئ ورعوا او سروي انعامكم ساروي خفل ان في ذلك لآيات لأولي النهى یقینا پدې کې شته ډېرې نښې د پاره د عقل والو. منها خلقناکم د دې ځمکې نه مونږ پیدا کړي تاسو وفيها نعيدكم او پدې کې به دوباره بوزو تاسو ومنها نخرجكم تارة اخرى او د دې نه به راوباسو تاسو بل ځل. ولقد اریناه یقینا اخودل مونږ فرعون ته آیاتنا نښې زمونږ کلها ټولې فکذب نو دروغ جنې کړي و اباو انکار وکړو. قالا ویل اجئتنا آیا راغلی مونږ ته لتخرجنا چې وباسي مونږ من ارضنا د وطن زمونږ نه بسحرک په جادو خپل سره یا موسی ای موسی علیه السلام. فلنأتینک پس رابولو مونږ ته بسحر مثله جادو د دې په شان. فجعل بیننا وبینک موعدا پس مقرر کړه په منځ زمونږ او ستا کې وخت مقرر. لا نخلفه چې خلاف به نه کوو نحن مونږ ولا انت او نه ته مکانا سوا ځای برابر. قال موعدکم یوم الزینة ویل موسی علیه السلام مقرر وخت ستاسو ورځ د خوشحالۍ ستاسو ده. وان یحشر الناس ضحا او راجمع کړی شي خلک او راجمع کړی شي به خلک په وخت د ساخ کې. فتولى فرعون نو مخ وګرځو فرعون فجمع کیده راجمع خپل چلول ثم اتا او بیا راغی. قال لهم موسی ویل دته موسی علیه السلام ویل دوتا ویلکم تباشی لا تفتروا علی الله کذبا ما جوړوئ په الله باندې دروغ. فیسحتکم بعذاب پس اوبن خلیفه تاسو پوری عذاب یا پس بیخ به اوباس تاسو عذاب. وقد خاب من افترا او یقینا نا امید شو هغه څوک چې دروغ جوړ کړه.
فتنازعوا امرهم نو اختلاف وکړو دیو په بار د هغې کې بینهم په منځ خپل کې واسروا النجوى او پټه جرګې وکړه قالوا وویل دیو ان هذان لساحران یقینا دا دوانه خامخا جادوګران دي یریدان غواړي ان یخرجاکم چې وباسي تاسو لره من ارضکم د وطن ستاسو نه بسحرهما په سبب د جادو خپل ويذهبا او ورانکی لری کی بطریقتکم المثلا لار ستاسو چې غوره ده فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا نو پس کلک کړئ چل ول خپل بیا راشئ صفونه وقد افلح اليوم من استعلا او یقینا کامیاب دینن هغه څوک چې بری وموندو قالوا ویل دیو یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا تو غرزو اما ان نكون اول من القى یا بمنشو اول غرزون کنا قال اول هغبل القوا بل کی غرزو تاسو فاذا حبالهم فدغ وخر سيداغي وعصيهم ومساغان داغي يخيل اليه فخيال كرات لي موسى عليه السلام تا من سحرهم د وجد جادو داغين انها تسعى شيقنا دامن دی وهي فاوجس في نفسه پستیر کړه پسړه کی خیفه موسی ور موسی عليه السلام قلنا اول منغلا تخف ما يريغ انك انت الاعلى يقينا تب اوچتي ته بري والق ما في يمينك او غرزو هغه چې ستا په لاس کې دي تلقف نو تیر بکړي ما صنعو په یوزل هغه څه چې دیو کړي دي انما صنعوا كيد ساحر یقینا دیو جوړ کړي چلول د جادوګرو ولا يفلح الساحر حيث اتى ناکامیابیږي جادوګر هر ځای چې راشي فالقي السحرة اغرزیدل جادوګران سجدا سجده کوونکي قالوا دوی آمنا برب هارون و موسی ایمان راوړې مونږ پر رب د هارون او د موسی علیهم السلام قال اول فرعون آمنتم له ایمان راوړو تاسو پد باندې قبل ان آذن لكم مخکې د دین چې اجازت میکړه وې تاسو ته انه لکبیرکم الذی یقینا تاسو مشر دی هغه علمکم السحر چې خود له تاسو ته جادو فلأقطعن أيديكم ضرور بفريكم لا سنستاس وارجلكم أخفيستاس من خلاف عدل بدل ولا أصلبنكم أو ضرور بپانسكم تاسو في جذوع النخل پتنود کجورو کی ولا تعلمن او خامخافوها بشي أينا أشد عذابا وأبقى چکم یوزمون ندیر سخت عذاب والده او همیشه عذاب والده قالوا ندووی لن نؤسرک هچرین غرکو مونږ تعالی علی ما جاءنا په مقابله د هغه کې چې راغلي د مونږ ته من البینات د ښکار معجزاتنا والذي فطرنا او هغه ذات چې مونږ پیدا کړی یو فقد ما انت قاض پس فیصله وکړه هغه چې ته فیصله کوونکی انما تقضي هذه الحیاه الدنیا یقینا ستا فیصله چلیږي په دې ژوند د دنیا کې انا آمنا بربنا یقینا مونږ ایمان راوړې پر خپل باندې ليغفر لنا د دې د پاره چې بخنه وکي مونږ ته خطايانا د ګناهونو زمون وما اکرهتنا او هغه چې زور کړی تا د هغه علیه فمونږ باندې من السحر د جادو کولنا والله خير وابقى الله غرده او همیشه ده انه من ياتي ربه يقينا سوق چراغ رب فلت مجرم فان له جهنم فسيقنا دلر جهنم ده لا يموت فيها ولا يحيى نبمر په هغه کې ونه بجوند دی په پیدمن ژوند سره ومن يأته مؤمنا او څوک چې راشي هغه ته مؤمن قد عمل الصالحات حال دا چې نیک عملونه کړي وي فاولئک لهم الدرجات العلا نو دغه خلق دی ولر درجه اوچتې دي جنات عدن جنتون د همیشوالي تجري بهيږي من تحتها الانهار لاندې داغین ولی خالدین فيها همیشه به دی پاغي کې وذلك جزاء من تذكى او دا بدله د هغه چا د چې ځان پاک ساتلې وي د شرک نه ولقد اوحينا الى موسى یقینا وحی کړو موږ موسی علیہ السلام ته ان اسر بعبادی چې د شپې بوز بندگان زما فضرب لهم طريقا في البحر پس اوه په دریاب کې جوړه کده دیو د پار لارې په دریاب کې بسن اوچی لا تخاف درکا ولا تخشى او نه بویریږي تدلاندې کولونه او نه بویریږي د غر کېدلونه فاتبعهم نو پس ورپسې شو په دیو پس فرعون بجنوده د لخر سرا فغشيهم من اليم ما غشيهم پس راګیر کړ دیو لرا د دریاب نه هغه څه چې دی پټ کړل واضل فرعون قومه وما هدا بلار کو فرعون قوم فلرا او حسلار ورته خدا یا بني اسرائيل
اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم یقینا بچ کړی مونږ تاسو د دشمن تاسو نه وواعدناکم او وعده کړی د مونږ تاسو سره جانب الطور الایمن د طرف د تور خینا ونزلنا را لګلی مونږ علیکم المن والسلوى فتاسو باندې تورن جبیلا ورزان کلو اول منګه خوري من طیبات ما رزقناکم د حلال پاک هغه چې موږ درکړي دي تاسو ته ولا تطغوا سرکشي مکوئ فيه پدې کې فيحل عليكم غضبي نازل بشو تاسو باندې غضب زما ومن يحلل عليه غضبي او هغه څوک چې نازل شو پاغه باندې غضب زما فقد هوا نو پس یقینا هلاک شو واني لغفار لمن تاب او یقینا زخا مخاب خنه کون کې هغه چاته چې توبه کړی دا و امن او ایمان راوړی او عامل صالحا او عمل کړی دی نیک پتابداري د سنت ثم اهتدى بیا کلک په دین باندې وما اعجلك او اول الله او سس ذره واستيته عن قومك د قوم خپل یا موسی اے موسی علیه السلام قال هم اولئک علی اثری اول هغوی زما په نقش قدم را روان دي وعجلت الیک رب لترضى او زر راغلم تا ته ای رب زما د دې د پاره چې ترازی شي قال نو الله فإنا قد فتنا قومك یقینا ازمیخ حکمونګه په قوم ستابان من بعدک ورستستانا واضلهم السامری یو گمراهتا او گمراه کړي دي دولره سامری یعنی گمراهی تیرا بللی دي فرجع موسی نو پس واپس لاړو موسی علیہ السلام الى قومه قوم خپل تغصبان غصو اسفا غم جن قال ويا قوم اي قوم زما الم يعدكم ربكم وعدا حسنا اي وعدا نه کړی تاسو رب تاسو وعده خيستا افطال عليكم العهد اي پس وګد شو په تاسو باندې وعده ام اردتم یا اراده وکړه ان يحل عليكم دا چې نازل بشي په تاسو باندې غضب من ربكم غضب د طرف درب تاسو نه فاخلفتم پس خلاف وکړه تاسو موعدي د وعده زمانہ قالوا دو ما اخلفنا موعدك خلاف نه کړه مونږ ستاد وعدینا بملکنا په اختیار خپل سره ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم لیکن بوج کړه شیو په مونږ باندې گناهونه د خیانت د وجه د کالو د قوم د فرعون فقذفناها نو پس اغرزول مونږ هغه لرا فكذلك القى السامري پس دغه رنگ اغرزول سامري فاخرج لهم نو پس جوړ کو دی ولر عجلا سخه جسدا جسو له خوار چې هغه لره اوازو فقالوا نو وی الخلقتا هذا الهكم دا تاسو د بندګۍ کولو حقدار دی او اله موسی او اله د موسی علی السلام هم دی فنسی پس د هیر کړه دی افلا يرون ايدون پوهیږي الله يرجع اليهم قولا چې داس خېدو تنشي ګرځولې هیڅ جواب ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا او نه اختیار لري دولره د زر او نه د پیدې ورکولو ولقد قال او یقینا ویلو لهم دوت هارون علیہ السلام من قبل د دین مخکی یا قوم ای قوم زما انما فتنتم به یقینا فتنه او په شرک غرزول شوی په سبب د غسخي سره وان ربکم الرحمن یقینا استاس رب رحمان ذات ته فتبعوني فزما د عمل تابعداري کوي او اطيعوا امر او اطاعت کوي د خبر زما قالوا دي اول لن نبرح عليه همیشه به مونږه عليه پدیسخي باندې عاکفین من جوران او عبادت کوونکی حتی تر دې يرجع الينا موسی چې واپس راشي مونږ ته موسی عليه السلام قال نويل موسی عليه السلام يا هارون اي هارون عليه السلام ما منعك سسز منك تعالى را اذ رايتهم كل چتاول دل دو ضلوا چ گمراه شول الله تتبعن چتا زما تابعداري اونکړه افعصيت امري انا فرماني وکړه تا د حکم زمانہ قال يا ابن امه اول حق اي د مور زویا لا تاخذ بلحيتي من سجير زما ولا براسي او نصر زما اني خشيت يقينا زوير دلم ان تقول فرقت بين بني اسرائيل چې تب اوه چې ډلې دی پیدا کړې دي په مند بني اسرائيل کې ولم ترقب قولي او لحاظ نکو زما د خبري قال فما خطبك يا سامري اول موسی عليه السلام سبب استاد دې کار اي سامريا قال اول سامري بصرت زپوهشم بما لم يبصروا به فاغس چدو پاغي پوهنو فقبضت قبضه من اثر الرسول پس روام غست لگا د نقش د قدم د رسولنا فنبذتها بیا می اورز ولا وكذلك سولت لي نفسي او د غرنګ خيسته کړه دې ما ته نفس ما قال اول موسی عليه السلام فذهب فزد دې قومنا
فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، پس یقینا تعالی را پجوند د دنیا کې وینا استاد چې مال لاس مراوړی، وان لك موعدا لن تخلفه، او یقینا استاد هلاکت د پاره مقرر وخت چې خلاف نشي کېدی استاد هغینا. وانظر الى الهك الذي، او وګور خپل معبود جوړ کړی شوی ته هغه ظلت علیه عاکفا چې ته هر وخت په هغې باندې من جوړ وي په زنګنونو پروت. لنحرقنه خامخا به اوسېږو مونږ دی، ثم لننسفنه فی الیم نسفا، بیا به واچو د لره په دریاب کې پنوستلو سره تسنس. انما الهکم الله الذي، یقینا ستاسو حقدار د بندګۍ الله دی هغه ذات، لا اله الا هو چې نشته واقدار سوا د هغه نه. وسع كل شيء علما، راګیر کړی دی هر څیز لره په خپل علم کې. کذلک نقص عليك من انباء ما قد سبق، دغسې بیانو مونږ په تا باندې بعضې د خبرونو د هغې نه چې مخکې تیر شوي دي. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، او یقینا درکړی مونږ تا ته د خپل طرف نه یاداش قرآن. من اعرض چا چې مخ وګرځو عنه د دینا، فانه يحمل يوم القيامه وزرا، پس یقینا پورته کوي به دی په ورځ د قیامت باندې پیټې د ګناه. خالدین فیها، همیشه به په هغې کې. وساء لهم، او بد دی د دوی دپاره یوم القیامت په ورځ د قیامت حملا لوی بار. یوم ینفخ، په کومه ورځ چې پوکې به وکړی شي په سورې په شپېلۍ کې. ونحشر المجرمین، او راجم به کوم مجرمان یومئذ په دغه ورځ زرقا شین سترګې. یتخافتون بینهم، غلی غلی خبرې به کوي په کورنۍ خپلې کې، خوس خوس به کوي پټې پټې. الا بستم چې نه حصار شوي تاسو الا 10 مگر 10 ورځې. نحن اعلم بما یقولون، مونږ ښه خبر یو په هغه چې دوی وایي. اذ یقول امثلهم، کله چې به ووایي اخیار د دیو طریقة پرای کې. الا بستم چې نه حصار شوي تاسو الا یوما مگر یو ورځ. ویسألونک عن الجبال، او تپوس کوي دوستان په باره د غرونو کې. فقلت ورته ووایه ینسفها ربي نسفا، وابلوزوی دی لرب زما په الوزولو سره. فیذرها قاعا صفصفا، پس پریک بگدی دا ازمکه میدان خویا. لا ترا فیها عوجا ولا امتا، نه بینې ته په هغې کې ښکتوالی او نه ډیری. یومئذ یتبعون الداعیه، په دغه ورځ به روان شي دا خلک په بلنه کوونکي پسې. لا عوج له، چې نه به یې کېدلیش د هغه. وخشعت الاصوات للرحمن، او چپ بشي اوازونه د ویرې د رحمان ذاتنا. فلا تسمع الا همسان، نه به اورې ته مگر کشار. یومئذ، په دغه ورځ لا تنفع الشفاعة، د په نه ورکوي سفارش الا من اذن له الرحمن، مگر هغه چاته چې اجازت وکړي هغه ته رحمان ذات. ورضي له قولا، او راضي د هغه په وینا. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، خبر دی په هغه حالاتو چې د دوی نه وړاندې دي او هغه چې د دوی نه وروسته دي. ولا یحیطون به علما، او نشي راګیرولی دوی هغې حالاتو لره په خپل علم کې. وعنت الوجوه للحي القیوم، او عاجز بشي ټول مخونه ژوندي ذات ته چې راټینګونکی دی او انتظام کوونکی دی. وقد خاب من حمل الظلم، او یقینا ناامید به د هر خیر نه هغه څوک چې اوچتې کړو ځان خپل په ځان خپل باندې پیټي د شرک، ظلم پیټي د شرک. ومن يعمل من الصالحات، او چا چې عمل وکړو د نیکو عملونو نه وهو مؤمن، او حال دا چې دی مؤمنو. فلا يخاف ظلما، نو نه به یېرېږي د زیاتې نه، ولا حزما، او نه د کمي نه. وکذلک، او دغسې انزلناه نازل کړی دی مونږه قرآنا، دا قرآن عربیا په عربۍ کې صاف بیان والا. وصرفنا فيه، او قسم قسم بیان کړی دی مونږ په دې کې من الوعید د عذابونو نه. لعلهم یتقون، د دې دپاره چې دوی بچ شي. او یحدث لهم ذکرا، او یا به پیدا کړي د دوی دپاره یاداش. فتعالى الله الملك الحق، نو چته الله چې باچا دی حق دی. ولا تعجل بالقرآن، او تعدیم کو په قرآن سره من قبل مخکې د دین ان یقضى الیک چې پوره کړی شي تا ته وحیه وحی دو. وقل او رب زدنی علما، ای رب زیاتې که زما علم. ولقد عهدنا الى آدم، او یقینا حکم کړو مونږ آدم علیه السلام ته من قبل د دین مخکې. فنسیه، نو هیر کړو. ولم نجد له عزما، او نو موندلی مونږ د لره قص کول د ګناه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، کوم وخت چې وویل موږ ملایکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته. فسجدوا الا ابلیس، نو سجده وکړه دوی مگر ابلیس. ابا انکار وکړو. فقلنا، نو وویل موږ یا آدم، ای آدم علیه السلام،
ان هذا عدو لك یقینا دا دشمن دیستا ولزوجک استاد بی فلا یخرجنکما نو پس ودین باسی تاسو دوانو لرا من الجنه د جنت نفتشقا پس په تکلیف کې بشي ان لك یقینا تعالی را الله تجوع فيها چې نه بوږي کېږي په دې کې ولا تعرا او نه بربندېږي وانک لا تظمأ فيها ولا تضحى یقینا تبا نه تګي کېږي په دې کې او نه بدی ګرمي کېږي فوسوس الیه الشیطان نو پس لمس وکړه هغه ته شیطان قال ویل یا آدم ای آدم هل ادلک آیا وخیم تا علی شجره الخلد هغه ونه د همیشوالي و ملک لا یبلا او د بادشاهۍ چې نه بزړیږي فاکلا منها نو ای خوړدلې دوانو فبدت لهما نخارش ولدیو تسوآتهما عورتون ددیو وطفقاو شروش یخصفان چې لګولې علیهما فزان من ورق الجنه د پانو د جنتنا وعصى آدم ربه فغوا او خلاف کو آدم د حکم د ربنا په هیر سرا نو مراد ته اون رسید ثم اجتباه بیا غره کدل ربه رب دد فتاب علیه نو رحمتونه پیرا او ګرځول وهدا او کلکک قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو اول الله کو شهد دې زین ټول بعض تاسو د بعضونو دشمنان به فاما ياتينكم مني هدى پس کچری راشي تاسو زماره طرف نه هدایت فمن اتبع هدايا چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما فلا يضل ولا يشقى نو بلا رکیږي او نه بدبخت کیږي ومن اعرض عن ذکر او چا چې مخواړو د یادات زمانہ فإن له معيشة يقينا أغل رجوان ديزن كنتن ونحشره يوم القيامة أعمى أو رابور تبكب أغا فورجد قيامة قال أبويد ربي اي ربا لما حشرتني ولد رابور تكمال أعمار وقد كنت بصير أو حال داچ زوم لدنك قال أبوي الله كذلك دغسي أتتك آياتنا راغلي وتات آياتنا زما فنسيتها نهير كرتا غيلرا وكذلك اليوم تنسى او دغرنگی بننت هیر کړی شي وکذالک او دغسی نجزی سزا ورکو مونږ من اسرفا هغه چاته چې د حد نه تیر شوی دی ولم یؤمن بآیات ربه او ایمان نه دی راوړی په آیاتونو د رب خپل ولعذاب الاخرة اشد وابقى وخامخا عذاب د آخرت ډیر سخت او همیشه دی افلم يهد لهم آیا پس نه د ښکاره شوي دیو ته کم اهلکنا چې څومره هلاک کړي دي مونږ قبلهم مخکې د دوی نه من القرون د پیړونه يمشون چې ګرځي دي فی مساکنهم په کورونو د هغې کې ان فی ذلک لآیات لأولی النهی یقینا په دې کې خامخا نښې د عقل والو لرا ولولا کلمة او کنوی فیصله سبقت چې وړاندې د من ربک ستا د رب د طرف نه لکان لزاما نو خامخا به عذاب لازم واجل مسمى او کنوی نیټه مقرره فاصبر نو صبر کو علی ما یقولون په هغه باندې چې دی وایي وسبح او تسبح وا بحمد ربك سر د حمد رب ستانا قبل طلوع الشمس مخکې د خطر د انور نو قبل غروبها او مخکې د پټېدلو د هغینا ومن آناء الليل او د وختونو د شپې نه فسبح پس تسبح وایا واطراف النهار او د غاړو د ورځونه لعلك ترضى د دې د پاره چې ته خوشاله شې ولا تمدن عينيك او موږ د وسترګې خپل اله ما متعنا به هغه سامان د دنیا ته چې ورکړی دی موږ دوی ته ازواج منهم مالدارو ته د دوی نه د پاره د زهرة الحیات الدنیا د ډول د ژوند د دنیا لنفتنهم فيه د پاره د دې چې ازمیخو کو موږ د دوی په هغې کې ورزق ربک او رزق د رب ستا خیر غوره دی او ابقا او همیشه دی وامر اهلک بالصلاه او حکم کو خپل تابعدارو ته د منځ کولو واصطبر علیها او کلک شپ هغې باندې لا نسألک رزقه نه غواړو نګرځو مونږ تعالی رزق موار د روزي نحنو نرزقک مونږ تعالی روزي درکو والعاقبه للتقوى او اخري خوشالي د پاره د تقوا والو دا وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه او دیوای ولن راوړې ته مونږ ته نخره طرف دربنا اولم تأتهم آن دراغلی دیو تبینت ما فی الصحف الاولى صفا بیان د هغه چې په صحیفو مخکینو کې ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله او کچرته هلاک کړه مونږ د خلق په عذاب سره مخکې درالېګلو د دې رسولنا لقالوا نخام خادو بویلې ربنا ای رب زمون لولا ارسلت ولد راون لیک الینا مونږ رسولا رسول فنتبع چې پس مونږ تابعداري کړه آیات کده آیات نستا من قبل مخکې د دین ان ذل چې مونږ ذلیل شو ونخزا او رسوا دي کړو قلت اوایا كل متربص هر یو انتظار کوونکې دی
فتربصوا نو تاسو انتظار کوئ فستعلمون زرد چې تاسو به خبر شئ من اصحاب الصراط السوي چې څوک دي خاوندان د لارې برابر ومن اهتدى او څوک د هدایت والا.